ستړي مشئ دا شهکار اتمن خیل دی خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې نن په یوه بله پښتنه سیمه کې یم او دا سیمه تاسو ته یاد وي چې په نړیواله سړه بټنیزه نښته کې ښکیل سیمه دا ماموندو دی او ډېره ښایسته سیمه ده دغه مخامخ مونږ ته ښکاري دغې ته ویلی شي یېګو بڼ بره د افغانستان او د پاکستان په خپل منځ کې دغه پوله ده لیټۍ سر دلته مونږ ولیدل د غوزانو بوټي نختر چیناران دغه شان چې څومره هم د میوو بوټي دي اړنګوړي پکې دي ګورګورې پکې دي ډمبره پکې بلها زه یې ولیدله او هر هغه څه چې زموږ غریزه میوه ده هغه ټول دلته شته دی او تاسې چې په ښار کې دغه شعر وایې چې مرغان دې راشي زموږ لپو کې د ځالې وکړي غر مو نختر نه لري کلی مو چینار نه لري نو دلته موږ بیا دغه وایو چې هم مې بیره د ساتلې هم مې ټال دی راشه ستا لیونی اوس هم په بد حال دی خو چې کله موږ په بد حال یو د دغه نړیوالې بټنیزې جګړې او نښتې د لاسه نو بیا موږ بل یو شعر وایو د دغه غزل چې وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا به دار نه لري اکرام صاحب تاسې ته په خیر رالی وایو السلام علیکم ورحمت الله امید لرم چې ټول ملګري به خیر د ژوند په موضوع کې بستئ شاکار صاحب نن راغلی د خپل مصروفیت نه دلته ټایم ایستلی دی او دلته ماموندو د علاقې ته راغلی د ټول نه مخکې یو نړۍ ستا شکریا مننه کوم چې تا زما سره ټایم ویستو او دلته کې راغلی ډېره مننه الله هم سلامت لره دا علاقه چې کوم ده د تیر بانډګۍ ده موږ سره په څنګ کې لیټۍ ده په افغانستان ټچ بارډر دی دلته کې الحمدلله خلک ډېر زیات پرامن دی بلا کارونه کېږي او د هوا چې کوم ده دا سیمه داسې ده چې یخه هوا چلیږي امین صاحب ته مې ووایي ما یې خبرې پکې وکړه او کراچۍ نه راغلی مېلمه دی خو هغه راته صرف یو شعر ووي د کیمرې نه پټ که نه چې نفرتونه د حالاتو پیداوار دی بې د مینې نه نور څه دي په انسان کې نو همدغه ده او د دې خلک چې دی ولس چې دی نو هغه ډېر پرم نه دی وختي د ټولنیزو رسنیو د یو کارمند په حیث باندې مې هرې خبرې ته خیال وي نو اکرام صاحب په گاډي کې ووي چې بېګا باران شوی و او څنځخه رانه لګېدلې وه نو بیا د شپې خوب نه راتلو چې څنځخه مې وژلې ده نو ما هسې سوچ کوو چې په ماموندو کې اوسي د ماموندو خو چې دغه یو وګړی دی نو دغه سوچ به زما په اند چې اجتماعي کېدی شي چې د یو څنځخې په مرګ باندې دومره خفګان لري بله یو خبره اکرام صاحب وکړله چې ډېر وخت کېږي چې دلته په کلي کې داسې د دیزي د یو انسان نه بل انسان نه دی وژلی شوی اکرام صاحب همداسې ده چې داسې مونږ چېرته څوک نه دی لیدلی ډېر وخت ناست چې د دیزي یو کلیوال را لګېدلی او بل کلیوال یې وژلی دی په باره باندې په پول پټي باندې په برید باندې دغه کورنۍ او خپلمنځي جګړه باندې نو دغه ډېره یو ښه خبره ده د مونږ د اوبو په غاړه باندې ناست یو هغه سالک صاحب وایي د سیند سندرې ته ځنګل ناسي سالکه دلته مې تصویر واخله نو دا د اوبو غاړه ده او په دې اوبو په دغه شور کې هم خپل یو موسیقیت دی خپل د امن هغه زیری پکې دی او وختي مونږ د څاروو یو روغتون ته ورغلو نو د کراچۍ نه چې زموږ کوم میلمه راغلی اوسېدونکی خو د دې ځای دی د دې ځای میشتوال دی هغه ووایي چې تاسې زمونږ د امن اندازه چې ده د دې نه لګولی شي چې څومره بوټي مو په دې یوازې سرکاري ودانۍ ده دولتي ودانۍ ده دغه روغتون په دې کې مو څومره بوټي لګولي دي نو تاسې ته به په دې ویډیو کې په دې راپور کې دغه د پاسه دغه هر څه ښکاري